بیا هم ښه راغلاست. په بلوچستان کې میشت د افغان کډوالو زلمیان وایي چې دوی د اقتصادي ستونزو، نصاب بدلون او پر ډیورند کرښه د تګ راتګ بندیزونو له امله لوړې زده کړې نشي کولی او اکثره زلمیان یې زده کړې په نیمایي کې پرېږدي. په دې ورځ زموږ همکار خدای نور ناصر یو راپور رالیږلی. راپور به وګورو. له راپور وروسته د افغانانو د حقونو د یوه فعال سره مرکه لرو. ناڅرګند ژوند د دې موبایل د موقعیت په څیر دغه زلمیان وایي پر ډیورند کرښه د تګ راتګ ستونزو، د دوی په نصاب او کابل کې د واک بدلون دوی له لوړو زده کړو هم بې برخې کړي او زیاتوي. یو شمېر لوستي کسان یې هم د لاس مزدورۍ ته اړ دي. ما خپل 12 کاله تعلیم حاصل کړی، نو غوښتل مې چې نور پرمختګ هم وکړم، د پوهنتون دپاره مدګیانې ونیسم. نو د اقتصادي حالات د وجې مې تعلیم نور مخته نشو بیولی. داسې نور زیات ځوانان شته، دلې زموږ په کلي کې د په زراو انسانان شته چې دغه ارمانجن پاتې شوه، هم د هغه اقتصاد د وجې پاتې شوه، اقتصاد یې کمزوری و. سکول خو ما تر اووم جماعت ته ویلی دی، خو زموږ بابا دا راته وویل دا غوښتله چې په موږ پوره تعلیم وکړي، بیا د مجبورۍ د وجې څخه موږ د تعلیم پرېښوی، نو تعلیم مو نسو کولی، ولې دلته کور پریشانۍ و، کور ساتنګه غوښتله. زما پلار سپین ږیری کولی یې نه سوه، نو موږ تعلیم دغه وجې څخه پرېښو. زموږ خلک چې تر 12 صنف پورې مکتب ووایي فارغه سي، نو وروسته دوی مخته تګ نشي کولی. یو دلیل وظیفې نه ورته پیدا کېږي، کارونه نشته، او بل دوی یا په بټیانو کې خښته وي، یا ځي کراچي ته کاغذان ټولوي، یا ځي ایران ته د مزدورۍ دپاره. دلې د دوی وظیفه او روزګار نه برابریږي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه نور لوړ تعلیم هم نشي کولی، چې یا دلې په پاکستان کې دوی پوهنتونونه ووایي یا په افغانستان کې پوهنتون یا یو ښوونځی ووایي، نو هغه دوی لاسرسی نه ورته لري. اقتصادي مشکلات د خلکو زیات دي. د دغه کمپ د ښوونکو په خبره له دوی سره د ښوونځي په اولنیو صنفونو کې شاګردان زیات وي، خو یوازې ځینې یې تر 10 او 12 صنف ورسیږي. په اول کلاس کې 40 سټوډنټ موږ واخلو یا 40 شاګردان واخلو، کله چې دوی 12 ته رسیږي هغه 10-15 پاتې سي. دا څو لامل لري. یو دا دی چې د غربت د وجې څخه خلک مجبور دي چې خپل په بچیان باندې کار وکړي او د ماښام دپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دویمه خبره دا ده چې زموږ تعلیم مخته دغه امکانات نشته. هغه دا چې تر 12 ټولګي پورې ووایي، وروسته چې تعلیم کوي هغه په پیسو باندې کېږي، هغه به ته شخصي پوهنتونو ته ځي. د دې ځوانانو په خبره پر ډیورند کرښه د تګ راتګ سختېدو او د دوی د نصاب بدلون هم ګڼ شمېر هغه افغان لوستونکي له لوړو زده کړو بې برخې کړي چې وړاندې به یې سترګې کندهار او یا کابل ته وې. پخوا داسې و چې زموږ کوم د 12 ټولګي څخه چې په زده کوونکي فارغه شوه هغه به ولاړله په کندهار کې یا په کابل کې د هېواد په مختلفو پوهنتونونو کې به هلته امتحان ورکوي چې کوم پوهنځي ته به فارغه شو هلته بیا تعلیم کوئ. اوس هغه امکانات پولي تګ راتګ دا لارې بندې کړلې او بله خبره دا شوه چې زموږ تعلیم کریکولم پاکستاني کریکولم ته واوښتی، نو د دې د وجې څخه هم پوه شولې زیات تعلیم چې دی هغه متاثره شولو. د کډوالو لوستو زلمیانو دغه ستونزې یوازې تر همدې کمپه نه دي محدودې، بلکې د پاکستان په هره سیمه کې میشت د افغان کډوالو لوستي کسان له همدې ستونزو سر ټکوي او په کابل کې له اوسنیو واکمنو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره دې ګامونه پورته کړي. خدای نور ناصر، امریکا غږ. درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. په بلوچستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال ظاهر پښتون صاحب را سره په لاین کې دی. پښتون صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. د ښه راغلاست ترڅنګ ښه علتونه هم یاد کړل. په دې راپور کې ستاسې نظریات هم د حل لارې د موندلو لپاره څه شوي دي، تاسې څه کړي دي، په مجموع کې هلته هغه کسان چې په دې برخو کې فعال دي تر اوسه یې څه کړي، کومې دروازې ټکولې، آیا د حل لاره کوم ورته موندل شوي چې دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ جلال رئیس صاحب، اول خو د هر څه د مخه ټولو هېوادوالو ته او خاصتا د اشنا ټلویزیون او ریډیو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دغه
کوم چې زموږ افغان کډوال نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په ټول پاکستان کې کوم خصوصا په تعلیمي برخه کې د مشکلاتو سره مخامخ دي هغه د دوه د حل د لپاره اوس زموږ څخه لارې چارې ورکې دي اصلي خبره دې ځای ته اوس ولاړه ده چې زموږ د افغان کډوالو د بیا ستنېدو بهیر چې کوم پیل شوی دی په 2023 اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د مرکزي او صوبایي حکومتونو د خوا څخه چې پیل شو چې هغه په نتیجه کې 14,900 افغان کډوال ستانه سول روان دي نو دا زموږ ټول کوم د تعلیمي بهیر شو یا زموږ د ژوندانه لارې چارې چې هغه ټول په ټاپه درولې دي او پارس د تعلیم کوم چې په دراپور کې تاسو ولیدل یا لیدونکو ولیدل دا نه یوازې د بلوچستان کې افغان کډوال ځوانانو د دې ستونزو سره مخامخ دي بلکې په ټول پاکستان کې د دې ستونزو سره مخامخ دي خو زموږ د مطبوعات د لارې او دارنګه د په د انشار او حکومت پاکستان د کمشنریت په څنګه سره او دارنګه د افغانستان کوم کونسلګری چې دي د دوه سره پار میټینګ پار دغه کې موږ د خپل مشکلات شریک کړي دي خو دوی د الکول او ډاډ را کړی دي خو په وخت کوم چې دغه لړۍ پیل شوی دغه سره هغه زموږ تعلیمي چارې پاتې دي خو افغان کډوال دغه تاریخ دي چې اوس څو وخت او زموږ په مورید باندې کوم پریکړه تشکر پښتون صاحب لاند جواب راکړه وخت کم دی خنو ک دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا نشي تاسو فکر نه کوئ چې افغان کډوال به ممکن اسه هم پاکستان افغان کډوال لغه واده باسي بیا به الته د خلکو مشکلات نور هم زیاتېږي او حتی د هوا څخه به هم د وټلو لپاره مجبورېږي ځکه د زکو زمينه کني لاند جواب زه کښنه بالکل جلال صاحب څوره وړاندې په بلوچستان کې د شونکو د لپاره د 12م ټولګي د فارغون څخه ازموینه اخیستل کېدل کوم چې د ازموږ د افغان کډوال په سلګونو د کړیالان چې کوم یا د کوونکو په هغه کې برخه درلود خو متاسفانه تشکر پښتون صاحب لسانی مشکلات په خاطر باندې تشکر پښتون صاحب کور ودان زه بخنه غواړم چې وخت کم دی د پروګرام ان شاء الله نورو پروګرامونو کې به تاسو سره بحث وکړو مننه تاسو